دلته د مولانا جلال الدین محمدي بلخي هوایي ډګر دی چې د هوایي ډګرونو عمومي رئیس د بلخ ولایت مرستیال والي او یو شمیر ځایي مسؤلین راټول شوي دي ترڅو د هیواد له شمال څخه د حج د مراسمو ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته د حاجیانو د لیږد لومړۍ جوپه بدرګه کړي. امسال مجموعاً در حدود 30,000 حجاج داریم که ذریعه دو ایرلاین وطنی ما که آریانا افغان هوایی شرکت و شرکت هوایی کامیار است انتقال می‌یابد. از البته از 4 میدان هوایی کابل، مزار شریف، هرات و کندهار. فعلا هم ما پرواز امروز ما از مزار شریف میباشد. به شمول 9 ولایتی که در این زون شامل است تقریبا در تعداد 6,000 نفر چیزی کم یا بیش تقریبا پروازهای زون شمال و من شما از 17 پرواز الی 18 پرواز که هر تیاره را 346 نفر حساب کنیم تقریبا که شاید ما پرواز داشته باشیم. این مسلمانان را نهایت و شرافتش دلالت میکنه، به کرامات مسلمانان دلالت میکنه، به ایمانداری، تقواداری و خدا ترسی مسلمانان دلالت میکنه. الحمدلله عبادت بسیار قوی عبادت مسلمانان همین حج بوده. له دې سره یو شمیر مسؤلینو د حاجیانو لپاره د پر وخت چوپړتیا وړاندې کولو په موخه د چمتووالي څخه ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې اسلامي امارت حاجیانو ته د هر ډول اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې ژمن دی. د ترمینال د مشکلات که د امنیت خبره ده او که د حفاظت خبره ده که د صحت خبره ده که د مسنیت خبره ده په ټول امکاناتو کې چې هغه موږ بندګي امکانات هغه موږ برابر کړي دي. دا اطمینان ورکوم چې د صحت نامې د یو نماینده په حیث باندې چې موږ د حجاجو دپاره یو زمینه د خدمت برابره کړې ده د طبابت او د علاج او د هغې ترڅنګ د واکسین هغه په حج کمپ کې هم قرار لري. نن به حجاج صاحبانو هلته لیدلي وي او دلته هم که احیانا خدای مکه یو حاجي ته واقعه پیښیږي یا مریضیږي نو دلته موږ ډاکټر صاحبان څخه شروع که هغه اوناس دي او که ذکور دي دا د دوی په خدمت کې دي. امروز در پرواز افتتاحیه با تعداد 346 حجاج محترم ما به مدینه منوره انتقال میتیم و قسمی که در گذشته هم ما در خدمت حجاج محترم خود بودیم و باز هم در خدمتشان هستیم و این باعث افتخار ماست. انشالله عهد عظیمی تلاش میکنیم خدماتی که لازم است برشان عرضه بکنیم. ورته مهال یو شمیر تلونکي حاجیان د اسلامي امارت له لوري د حاجیانو د لیږد په برخه کې له رامنځته شوو اسانتیاو څخه خوښ دي. امسال بسیار خوب پروسه بود، بسیار خوب ما مردم بسیار براحت تابامیجا خود آمدیم، بسیار کدام مشکل هیچ چیز نبود، بسیار خوش هستیم. به نام خدا خوب پیش رفته، هیچ کدام مشکل تکلیف نگیریم. تمه ده چې د مولانا جلال الدین محمدي بلخي له هوایي ډګر نه به د هیواد له شمالي او شمال ختیځو 9 ولایتونو څخه 6,250 حاجیانو د لیږد لړۍ د 800 پروازونو په ترڅ کې سعودي عربستان ته ترسره شي.